هغه غریب له ویرې څه ویلی نشي او زړه یې ورته ازار کوي. دا زما بنده و، هم خوراک هم ازادي، اوبه خو مفتي دي که نه، هم ناممکن. په خپل اجیر باندې په کار کې اسانتیا راوستله. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او تر دې دمه د روژې سره هم ښه اوسېږي. قدرمن لیدونکو زموږ خپرونه همدا شیبه پیل شو. زموږ د خپرونې نننۍ موضوع تقریبا په درې خبرو باندې بحث کوو. لومړی دا چې د روژه ماتي فضیلت ته ورځو. په ټولنه کې خو فضیلت دغه دی چې ټوله ورځ روژه نیولي، همدغه روژه مات ته د خلکو انتظار وي او ډېره تلوسه وي. څوک تږی او څوک وږی، د چا چای ته زړه شوی، د چا ډوډۍ ته زړه شوی. نو په ټولنه کې خو نو هغه معنوي څه کې ظاهري فضیلت هم زیات دی. معنوي فضیلت نن راخلو چې په شریعت کې څومره دی. همدارنګه دته به موضوع چې که څوک یو روژهدار چې هغه روژه نیولي او هغه باندې روژه ماتې وکړي، هغه په خېټه باندې موړ کړي، په هغه باندې خوراک وکړي، د دې به فضیلت څومره دی، د دې اجر او ثواب څومره دی. بلې برخې ته ورځو، هغه دا چې ټولنه ده، کار دی، روزګار دی، ژوند دی، بغیر له ده نه کېږي. که یو چا سره کاریګر وي، مزدوران وي، مامورین وي، له ده سره کار کوي، ده ته الله پاک کارخانه ورکړي، شرکت ورکړي، دفتر ورکړي، یا رئیس وي، معین وي، که دا له خپلو کارکوونکو کارمندانو سره په روژه کې اساني وکړي، الله ده ته څه ورکوي، کوم مقام ته رسېږي. د الله په مخلوق په روژه کې څوک رحم وکړي، درجې څومره لوړېږي. دا هم د موضوع د ښه تشریح لپاره راسره په سټوډیو کې قدرمن مېلمه دی محترم مولوي صبغت الله احمدزی صاحب راسره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو. له تاسو مو غوښتنه دا ده چې تاسو هم له موږ سره پاتې شئ او خپرونه وګورئ. مولوي صاحب ښه راغلاست. ټولې مشئ هر کله راشئ. خوشحاله او آباد اوسئ قدرمن سیرت صاحب. الله تعالی مو روغ جوړ صحتمند او خوشحاله لري. ډېره مننه مولوي صاحب چې په روژه کې سره دې تاسو ډېر مصروفه سئ، موږ ته مو وخت راکړ. مننه. مولوي صاحب راځو د روژه ماتي فضیلت ته. موږ تاسو ته خو ظاهري فضیلت دا وي چې ماښام خو نو چې کله اذان نږدې شي دې کې نو بیا بیل خوند دي، ځکه ازادي نسبتا هغه څه چې موږ ته منع شوي یو چې خوراک دی او څښاک دی د هغې د ختمېدو وخت راشي. شریعت کې بیا د روژه ماتي فضیلت څومره دی؟ ډېر ښه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. صدق الله العظيم. قدرمن سیرت صاحب د هر څه نه وړاندې تاسو ته او ستاسو د چینل څخه ټولو متدینو هیوادوالو ته په داخل او په خارج کې د زړه له کومې نیکې هیلې، سلامونه او احترامات تقدیموم. وعلیکم السلام. قدرمن سیرت صاحب، مخکې له دې څخه چې د روژه ماتي هغه فضیلت ته راشو، د رمضان المبارک د میاشتې ډېر نومونه دي. بله. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته بیان کړي دي. شهر عظیم، رسول الله مبارک دې ته لویه میاشت ویلې ده. بله. دا ډېره لویه میاشت او یقینا لویه میاشت. بله. شهر مبارک، مبارکه میاشت، د برکتونو نه ډکه میاشت. قدرمن سیرت صاحب، هر څه پکې الله زیاتوي. وروسته روژه ماتي ته راځو چې روژه ماتي وخت کې هم الله تعالی خوراک او څښاک او خواړه طعامونه د الله تعالی ورته پرېمانه ورکوي روژهدارو بندګانو ته. ثوابونه پکې الله تعالی ډېر ورکوي. بله. شهر مبارک، برکتي میاشت، ځکه په دې مبارکه میاشت کې الله تعالی نفل په فرض باندې بدلوي. بله. او فرض اله العالمین په اویاو فرض باندې بدلوي. زه غواړم چې ستاسو د چینل څخه د قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو ته یوه د ګټې او د فایدې نه ډکه خبره وکړم. بله. کله چې مونږ او تاسو منځونه کوو قدرمن سیرت صاحب، نو د منځونو د نوافلو د فرایضو د نوافلو په خوا کې کوشش دا کوي چې هر منځ سره یو قضایي منځ راګرځوي. مونږ او تاسو له ډېر منځونه قضا شوي، هر وخت قضا کېږي که نه؟ هر وخت قضا کېږي او قضا شوي دي.
نو ګوري چې یو قضایي منځ څوک راوګرځي د فرضي منځ سره او د دې په خوا کې د نوافلو اهتمام وکړي نو نفل خو اسیم الله په فرض باندې بدلی او فرض پکې ادا کړم کاغه اداوی او کاغه قضاوی نو الله تعالی په اویا فرض باندې بدلی څومره د ګټي او د فائدې خبره او فرض په اویا فرض باندې بدلی نو ذکر رسول الله مبارک فرمایي دا مبارکه میاشت شهر فيه ليله خير من 1000 شهر په دې مبارکه میاشت کې د یو شپه راتلونکې دوره روانه ده په دې باندې ان شاء الله تاسو قدرمن علما په دې باندې خبرونه نيسي برنامه به جوړي چې په دې کې یو شپه د چې هغه د زرو میاشتو نه غوره او بهتره ده یعنی هغه یو شپه کې عبادت کول د زرو میاشتو د عبادت نه چې پای کې ليله القدر نه وي دا غي نه غوره او بهتره ده او بل د دې مبارک میاشتې نوم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته بلغ دا خودلې او هو شهر الصبر دا صبر میاشت انسان د سبانا تر بیګا پوری حرام نه قدر من سره سي حرام نه په بوزا کې موږ تاسو حرام تم لا سچو بله موږ مرتکب کیږو د حرام خو په دې رمضان المبارک په دې مبارک میاشت کې د سبانا وخت تر بیګا پوری حلال ته هم موږ نه نږدې کیو ګوتې هم ورته نه ورلو سخت د سړي ځان ته فکرې بالکل قدر من سره سي چې قدم غلط وانه او بالکل خوراکم بند سکاکم بند او د خپل میرمنې سره او د خپل بیبي سره صحبت او بستری او جمام بند تر ماخامه پورې او ډېر احتیاط کوي مسلمانان چې خدای مکه دسي عمل زمانہ سرګن نشي یا ښکار نشي چې هغه په وجه باندې روزه ته تاوان او نقصان ورسیږي نو چې یو سړی د سبانه تر بیګا پورې د خوراک او د اسکاک نه وزن بند کړي نو د روزه ماتي وخت کې به سمره فکر او سوچ وي د خپل خوراکونو ته هم خوراک هم ازادي هم خوراک او هم ازادي نو بیا د روزه ماتي په وخت کې قدر من سره سي د دې په خوا کې یو بل خبره دا وکم قدر من سره سي یو نبی علیہ السلام فرمایي او هو شهر المواسات دا د مواسات میاشته دا د غمخواري میاشته دا د همدردۍ میاشته بله وشهر يزداد فيه رزق المؤمن یا شهر يزاد فيه رزق المؤمن دا د میاشته په دې میاشت کې الله پاک د مؤمن رزق زیاتوي بله د مؤمن رزق زیاتول کیږي په دې مبارکه میاشت کې نو ګوري په بوزا کې مونږ تاسو وګورو د هر چا په دسترخوان باندې یو قسم خواړه پراته یو قسم په ډیر مشکله زیات نه زیات قدرمن سره صاحب دوه قسمه خواړه به په جوړیږي نه سپاخه کو فیصله نه کیږي او دومره اوس انسان چې د روزانه سحر غرمه پخې او ماخام پخې حتی سبزیان او ترکاریان ته حیران وي چې نور په بازار کې څه نشته هر ورځ الوګان دي هر ورځ کچالو دي هر ورځ لوبیا دي هر ورځ ټنډې دي هر ورځ بینډې دي نو د څه نه مومي چې هغه راوړي او پخې کې قدرمن سره په بوزا کې او په رمضان المبارک میاشت کې شل رقم خوراک روزدارو ته په دسترخوان باندې پروتي قدر مسیرس سړی نه پوهیږي چې اوس په دې کې زه کم یو خورم بله چکنیانی مرباګانی او قسم خواړه او غوښې قدر مسیرس پلاوونه دا ته پراتی تلوسه ډېرې شوق دې دغه چکنی خو بيخي د یولس میشت لا درکه او قدر مسیر خو خوړې نشي بیا د هر یو غذا نه د هر یو خوراک نه او د هر یو طعام نه چې یو نوړی راوخلی قدر من سره سم موړ بیا خوراک هم نشي کولای نه نو دا د سي مبارک میاشت چې په دې کې الله تعالی د مؤمن مسلمان رزق زیاتوي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم او تاسو ته بیا دا فرمایلی دي د روزمات څنګه چې تاسو بوختنه ده مقصد او مطلب به دغه ځای کې استادو د پښتنې جواب وو قدرمن سره سب دا چې الله تعالی مسلمان ته فراخي راوستله پر رزق بله او په خوا کې مونږ تاسو ته دا ویلي چې ګوره دا د غمخواري میاشته د همدردۍ میاشته د عاجزانو د غریبانو د فقیرانو د لاسنیوي میاشته بله څه چې الله درکړي رزق درته زیات کړی ګوري تنای ونه خوري ځان ته ونه خوري قدرمن سره دغه خواړه د تقسیم کړه د غریب سره د فقیر سره او د مسکین سره بل روزدار ته روزماتي بندوبست او تنظیم او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د دې فضیلت بیا موږ تاسو ته بیان کړی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار
3 اجرونه بیان کړي. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو یو مسلمان چې یو روژهدار ته د روژه ماتي بندوبست او تنظیم کوي څومره اجر لري، څومره فضیلت لري. الله تعالی په 3 اجرونه ورکوي خپل بندگانو ته. یو روژهدار ته د روژه ماتي بندوبست او تنظیم کوي، یو اجر دا درکوي کان مغفرة لذنوبی، الله دې ټول ګناهونه معاف کړي. دا څومره غټه خبره. سبحان الله. مونږ په ګناهونو کې لیت پیتو قدرمن سره په ګناهونو کې غرق یو، سر وکال ګناهونه کوو. خو په دې مبارک میاشت کې چې یو روژهدار ته د روژه ماتي بندوبست وکړي، الله وایي ټول ګناهونه ورته معاف کړي. نور څه غواړي؟ او بل وعتق رقبته من النار، بل اجر ورته الله دا ورکي چې په دې روژه ماتي باندې الله پاک دته د جهنم د اور نه خلاصي ورکي. دا بل امتیاز، بل فضیلت، بل ورواله د روژه ماتي د ورکولو. نو چې الله دې ګناهونه معاف کی او الله د جهنم د اور نه خلاصي درکې، نو بیا نور څه غواړي؟ مونږ تاسو په دې مانځ کې چې په اخر کې دعا کوو، هغه ډېره جامعه دعا د قدرمن سره اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الله مونږ ته په دنیا کې خیسته ژوند راکړي او په آخرت کې خیسته ژوند راکړي، یا په دنیا کې توفیق د نیکو اعمالو راکړي، په آخرت کې بدل د نیکو اعمالو راکړي، وقنا عذاب النار او د جهنم د اور نه خلاصي راکړي. دا ډېره جامعه دعا ده. نو چې یو انسان ته الله دنیا کې خیسته ژوند ورکړي او په آخرت کې چې خیسته ژوند ورکړي او د جهنم د اور نه خلاصي ورکړي، د الله نه نور څه غواړي؟ نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته دغه اجر پر د روژه ماتي په ورکولو کې بیان کړی ده چې چا روژهدار ته د روژه ماتي بندوبست او تنظیم وکړي، یوي الله تعالی ګناهونه معاف کړي، بل د جهنم د اور نه خلاصي ورکړي. وکانه له مثل اجره من غیر ان ينتقص من اجره شيء، بل دی یو بل روژه اجر الله ورکړي. اگر روژهدار چې روژه نیولې، دا غي د روژه اجر او ثواب الله ورکړي. نورم خپل خو اسم نیولې ده، دا غي اجر او ثواب الله ورکړي، د یو بل روژه اجر او ثواب مرته الله ورکړي. من غیر ان ينتقص من اجره شيء، بغیر د دینه چې دا غي په اجر کې کمای وکړي شي، دا غي په اجر کې کمای نه کیږي. خدای لکه 2 روزو اجر وګټه، د 2 روزو اجر وګټه. نو صحابه کرام خو په دین باندې مین خلک ول من سره رسول الله مبارک نه پوښتنه کولی، یو حکم بچراغی، یو قران یو آیات مبارکه بچراغی، یا به د نبی رسول الله والسلام د زبان نبوت او رسالت نه به چې کله کوم خبره واوریدله فورا به پاغي باندې عمل کوي. د 2 روزو اجر دی. هغه څوک چې په دې روزه کې چاته وړو وخلی او بورې 2 بورې دې بسوم راځي. ډیر ښه. قدرمن سره سب دغه ته بلګ رسره شو، فقط دا خبره مې نیمای کې پاتې ده. نو نبی رسول الله والسلام صحابه کرام د سي خلک ول چې هغه بچی کومه مسله ورته معلومه شو، کوم حکم به واورید د نبی اسلام د زبان نبوت او رسالت نه کومه خبره واورید، فورا به د عمل جامه ورته ورغوستله. نو صحابه کرام چې د روژه ماتي د اجر او ثواب واورید د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه، نو هغه وخت کې فقر ډیرو، غربت ډیرو. په خپل ام المؤمنین د مؤمنانو مور وایي چې داسې خبراته چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په کور کې په نغری کې به تر 3 ورځې پورې اور نه بلېده. خلکو اکثره خوراک چې دا یا کجوري وي، خرما وي، یا به ستوان ولا یا اوبول، په دې باندې به گزاره کوله. نو صحابه کرامو چې دا فضیلت واورید چې دومره فضیلت د روژه ماتي د ورکولو، دومره په دې کې اجر او ثواب ده پکې. نو صحابه کرامو عرض وکړ، یا رسول الله ليس كلنا نجد ما يفطر به صائما. اې دا الله رسول په مونږ کې هو هر کس دا وس او طاقت نه لري چې روژهدار ته د روژه ماتي بندوبست او تنظیم وکړي. مونږ غریب یو، مونږ عاجز یو، مونږ فقیران یو، مونږ دومره سن نه لرو چې یو روژهدار ته د روژه ماتي بندوبست او تنظیم وکړي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وایي يعطي الله هذا الثواب من فطر صائبا على مذقة لبن او تمرة او شربة مما. و دا مخفه کېږي صحابه دغه اجر او ثواب الله تعالی په یو غړپ شودو باندې هم ورکړي. چا په کور کې مال ساتلی ګډي بيزي وي، غواوي او کور کې شودوي، قدرمن سره یو غړپ یا یو غټو شودي دی ورکړل، هغه په روزه ماته کړم، دغه ثواب الله درکړي. سبحان الله. که شودي هم نوي او تمرتين
رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي یو روزدار ته روزه ماته ورکه یو خرما ته ورکه یو کجوره ته ورکه بله دا د بعضی خلکو ډیر ښه عادت وي قدر منصور صاحب حرمین شریفینو کې بم تاسو کتلی دلته په دې وطن کې الحمدلله دا طریقه اوس راغلی ده چې بعضی مسلمانانو ته الله توفیق ورکړي چې الله کې وبني ولي چې شربت نیولي چې خرما نیولي بل مسلمان ته وړاندې کوي وای دا زما په دې روزه باندې په دې خرما باندې په دې کجوره باندې روزه ماته شته بعضی ځوانان موږ استاد دوستانو چې په مسجد کې شپېتاویا ته کاستر روزه ماته برابر بالکل شته قدر منصور صاحب او په خپل مرته ولاړی په خپل ولاړی تر اخر د روزه ماتي پورې او بیازي روزه په کور کې ماتي دا خاص خوان لري ډیر خاص خوان نو نبی له سلام ورته وایي چې یو روزدار ته یو خرما او کجوره ورکړه دا ثواب الله په درکې کجوره او خرما هم اون لري او در سره نوي او شربت مما یا یو غړپ یا یو ګټ او بخو ورکه او بخو فری دي کنه بله او بخو مفتی دي کنه یو غړپ او بچاته ورکه او ته اورورا خوري دغه واخله په دې باندې روزه ماته ک الله تعالی ته په درې اجر درکې ګناونه دې په معاف کړي د جهنم د اور نه خلاصي درکې او د یو بل روزي اجر او ثواب درکې اوس براشه تاسو د سوال جواب تاسو پوښتنه دا وکړه چې د روزدار ته د روزه ماتي د ورکولو دومره اجر دومره ثواب او دومره فضیلت ده اوس یو مسلمان پوره د میاشت خوراک ورکړي آفرین پوره د میاشت یو بوري وړ ورته یو کورنۍ ته یو بشکا یا یو ټیم غوړي ورته واخلي یا نور د خوراک او د سکاک شیونه ورته واخلي قدر منصور صاحب یا په مړه خېټه ور باندې ډوډۍ اخره ولا موړي کې یو روزدار دا غي څومره ثواب ده شریعت یو شیم پټ نه د پریخای هر مسله شریعت مونږ تاسو ته بیان کړی ده نو نبی رسول الله والسلام فرمایي ومن اشبع فيه صائما چې په دې مبارکه میاشت کې یو روزدار په خېټه باندې موړ روزه نیولې ده او بیګا ماښام راغی بله او بیګا ته ور باندې ځان سره دسترخوان ته کېناو وای راشه ما خوراک تیار کړی د پکړې مدرسه ما سره وخوره او هغه موړ ک نبی له صلوات و سلام فرمایي د دې په بدل کې سقاه الله من حوزي الله به په ورځ د قیامت زما د حوض کوثر نه سیراب کی خړو به کی سبحان الله الله تعالی دې مونږ او تاسو د مدني جانان صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر نه الله تعالی مونږ او تاسو هم خړو به سیراب کی هغه سخت ورځ کې هغه هیبتناک ورځ کې امين نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله به د قیامت پر زما د حوض نه سیراب کی شربت لا يظمأ حتى يدخل الجنه داسې به سیراب کی داسې به خړو بکی چې دته بیا د جنت ته داخلي دو پوری بیا د تندونه لګي په سخت ګرمي کې انسان څومره تګي کی خو چې زما د حوض کوثر شراب چاته الله ور نصیب کړل نو تر جنت ته داخلي دو پوری با د طبيعه تند نه لګي یو دا خو ظاهر خبره د قران مونږ تاسو ته ویل دي چې جنت کې به بیا نو لګي او نه بتندي انك لا تظمأ فيها ولا تضحى په جنت کې به لګو تند دا شوی نه بیا نه قدر منصور نو ګوري چې چا په یو روزدار باندې په مړه ګډه ډوډۍ وخړل هغه موړ ک نو کڅوک دا غواړي او دا خوخی چې الله ماته په سخت ورځ د هیبت او د ویر نه په ډکه ورځ کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د لاسونو هغه جام او هغه پیالې د حوض کوثر ماته په نصیب کې نو د پروژدار باندې خوراکي قدر منصور یا د غریبانو ته مسکینانو ته فقیرانو ته په روزه کې د وړو د غوړیو د خوراکي اجناسو هغه اهتمام دي کوي بله پروګرام دی ورته برابر کی چې دا ټول روزه کې مبارک روزه کې د خواران غریبان عاجزان په دسترخوان باندې د خوراکو کې نو قدر منصور صاحب زړه به سمره دعاګانې ورته خو نه زړه به ورته دعا کوي الله به سمره راضي شي او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د بشارت او خوشخبری مور کړی ده چې بیا به زما د حوض نه په قیامت پر ورځ باندې سیراب کی تر جنت داخله دوه پورې بیا د تند بیان لګي نو دومره اجر او ثواب لري ډیره مننه مولوی اوس راځو ته په ټولنه کې بغیر له کاروبار ژوند دم نه ممکن دی څوک مامور دی څوک شرکت کې دی څوک یو چا سره مزدور دی مختلفې برخې د ژوند چا سره 2 کسه کار کوي چا سره 10 کسه چا سره 1000 کسه چا سره 15000 کسه هر چا ځان د پر خپل اصول ټاکلي په اداره کې چې سره کم وضعیت کوي څوک تیز وضعیت کوي جدي وي ډیر د خپل کارکونکو سره وای چې امر مخه و چلیږي هغه چې راځي ټول کارکونکو مزدوران پټیږي چې صاحب راغی څوک څنګه راځو تر رمضان میاشت تر رمضان مبارک په میاشت کې د خپل کارمندانو کارکونکو سره نرمخ کولم کم اجر لري لکه څنګه چې درو جماعت بالکل سیرت صاحب محترم بالکل الله دې تاسو ته جزای خیر درکړي چې دومره ښه موضوعګانې جوړوي او ډېر ښه سوالونه جوړوي ترتیب کوي
د خپل کتونکو اوریدونکو د فائدې لپاره د ګټې لپاره قدرمن سیرت صاحب الله تعالی تاسو جزای خیر درکړي. تاسو سره مسله دا د قدرمن سیرت صاحب چې په دې روژه کې الله تعالی څومره احسان کوي د خپل بندګانو سره. بله 11 میاشتې جرمونه کړي دي، کوتاهۍ کړي دي، نافرمانۍ کړي، سرغړونې کړي دي، او الله تعالی په لږ عمل باندې الله بخښي. بله رحیم ذات ده، کریم ذات ده، او هغه بندگان خوښوي چې باغی کې رحم وي، کرم وي، شفقت وي، مهرباني وي. او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته ویلي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تاسو د ځمکې والا باندې رحم وکړئ، اسمان والا به تاسو رحم وکړي. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. څوک چې الله رحم نه کوي په هغه چا چې هغه په خلکو باندې رحم نه کوي. نو چې یو مسلمان په دې مبارکه میاشت کې په خپلو زیردستو ماتحتو خادمانو باندې، خدمتګارانو باندې، ملازمینو باندې، کارکونکو باندې په کار کې په اسانتیا راولي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ډېر لوی بشارت ورکړي، ډېر لوی خوشخبری ورکړي ده، د ډېر لوی اجر وعده ورسره کړي ده. ومن خفف فيه عن مملوکه، ومن خفف فيه عن مملوکه، چا چې په دې مبارکه میاشت کې په خپل مملوک باندې، په خپل نوکر باندې، په خپل غلام باندې، په خپل خدمتګار باندې، په خپل اجیر باندې په کار کې اسانتیا راوستله، تخفیف وکړ سره. قدرمن سیرت صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اسانتیا په راوستله په کار کې. او الحمدلله زمونږ او تاسو د حکومت اسلامي امارت دغه چې د کار ټیمونه چې اعلان کړي دي یا په شخصي ادارو کې نور کله په بوزه کې سهار د 4 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې، اوس فکر کوم 2 بجو پورې دي، 2 بجو پورې هغه د کار رسمي سهار نه ماسپخین 2 بجو. نو ګوره دا تخفیف ده، دا اسانتیا ده د دې روژهدارو سره، د دې مسلمانانو سره، د دې ملازمینو سره، د دې کارکونکو سره. نبی علیہ السلام فرمایي چې تخفیف وکړه، اسانتیا راوستله په خپل غلامانو باندې، په خپل ملازمینو باندې، په خپل خدمتګارانو باندې په کار کې، غفر الله له واعتقه من النار. الله به دې کار په بدل کې وته بخنه وکړي. بله الله تعالی به وبخي، الله تعالی به ورته ګناهونه معاف کړي، او بل واعتقه من النار، الله تعالی به ورته جهنم د ور نه خلاصي ورکړي. دا زما بندو، دا ما پیدا کړی، تا د لاندې اتا د دست او اتا د لاس لاندې ما راوسته، اتا خادم او خدمتګار او نوکر مې ګرځولې ده، او تا په اسانتیا وکړه د دې مبارکې میاشتې د وجې نه او د دې د برکته. نو الله تعالی وایي دې بدل کې زما ته د جهنم نه خلاص کړي، یعنی جنتی شو. او د دې برعکس که داسې څوک وي چې د خپلو ماتحتو ته چې څنګه راشي چغې پې جوړې کړي، هغه غریب له ویرې څه ویلی نه شي او زړه ورته ازار کوي، جنت ته تللی شي. او قدرمن سیرت صاحب څنګه چې په د روژې د غیر د روژې نه که نه یو سړی ظلم کوي په خپلو ماتحتو زیردستو باندې، په خپلو ملازمینو خادمینو باندې، قدرمن سیرت صاحب نو هغه الله نیسي. او بیا چې رمضان مبارکه میاشت وي چې څنګه الله تعالی په اجر په لږو لږو اعمالو باندې ډېر لوی اجرونه ورکوي، بدلي او ثوابونه ورکوي. نو په دې میاشت کې که څوک ظلم کوي، ناروا کوي، یو زیاتی چا سره کوي، نو د هغې وبال او د هغې سزا او د هغې عذاب هم بیا ډېرېږي. قدرمن صاحب نو مسلمانان باید ظلمونه کوي، زیاتیونه کوي، که هغه په کور کې د خپلې مېرمنې سره وي، که هغه د ملازمینو سره وي، که هغه د خادمینو سره وي، که هغه د عامو مسلمانانو سره وي. ځکه ظلم الله تعالی حرام کړی. یا عبادي انی حرمت الظلم وجعلته بینکم محرما، دا ظلم ما حرام کړی ده او دا می تاسو په مابین کې هم په یو بل باندې حرام ګرځولای. فلا تظالموا، تاسو حدیث قدسی دا تاسو په یو بل باندې ظلم مکوئ. نو په غیر د رمضان کې ظلم کول، زیاتی کول د یو چا سره دا ناروا ده، حرام ده، منع ده. او چې یو څوک بیا په رمضان کې کوي دغه وبال، دغه سزا او دغه عذاب بیا ډیریږي. مننه مولوي صاحب چې د خبرونې د پای شی دي له تاسو مننه کور تاسو نه مننه، خوشاله و آباد اوسئ. قدر مولیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې د مراسره وي. تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو د یوې نوې موضوع سره، تاسو په لوی او مهربانه رب سپارو. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشاله اوسئ.